یورانیم څه شی دی؟ حیرانوونکي رازونه او د اټومي ځواک تر شا پټ حقیقت. یورانیم یو نادر خو ډیر ځواکمن فلز دی چې د نړۍ د تر ټولو خطرناکو او ارزښتناکو عناصرو څخه شمیرل کیږي. دا فلز په طبیعي توګه د ځمکې په خاوره کې پیدا کیږي، خو د انسانانو د کشف وروسته یې کارونو د نړۍ بڼه بدله کړه. د یورانیم ځانګړی ځواک دا دی چې د هغه له کوچنۍ ذرو څخه د نه باور وړ انرژي تولیدیږي. د یوه کوچني کیلوګرام یورانیم انرژي د میلیونونو لیټرو تیلو سره برابره ده. همدا وجه ده چې دا د اټومي بمي وسلو او اټومي برېښنا کوټونو په جوړولو کې کارول کیږي. حیرانوونکې خبره دا ده چې یورانیم ډیر دروند فلز دی، خو په ظاهره کې ډیر بې ضرره ښکاري، ان تر دې چې کله ناکله خلک د یورانیم طبیعي تیږې په لاس کې نیسي. خو اصلي خطر یې هغه وخت پیلېږي چې د ساینس د ځانګړو پروسو له لارې غني شي. نن ورځ د نړۍ ډیر لوی ځواکونه د یورانیم د کنټرول لپاره سختې سیالۍ کوي، ځکه چې د دې کوچنی مقدار هم کولی شي ښارونه له منځه یوسي یا برعکس د میلیونونو خلکو لپاره پاکه برېښنا تولید کړي. یورانیم هم د ژوند د رڼا سرچینه کیدای شي او هم د نړۍ د تباهۍ وسیله. دا ټول د انسان په لاس پورې تړلي دي. که تاسو د داسې حیرانوونکو ساینسي او تاریخي حقایقو مینه وال یاست، نو حتما زموږ چینل سبسکرایب او ویډیو لایک کړئ.